ورکو. خبردار شه دا له خلکو دې له ووټ نه دی ورکړی. که دا مسله دې وچېړله او دې مسله کې دې ګوتې ووهلې، دا ټول پاکستان، دا ټول عاشقان او غلامان رسول دا به په سړکونو درته ودرېږي او ستا به پاکستان کې بیا د قبر ځای نه وي. چې زما د رسول د جامع غني دا لاس باندې واپس علماو ګټل، هغې محنت کړله، بار بم کو دنه بم کو. سعودي عرب مکه مکرمه کې یو لوی عالم دی، مکی صاحب ورته وایي، محمد مکی دامت برکاتهم. زه چې کله لاړ شم هغه سره زما ملاقات کېږي. د علماو ډیر زیات احترام، ډیر قدر، پاکستانی انډین علما اکثر دغه میلمانی او درس کوي د احادیثو په مکه مکرمه کې. او تاسو ته پته ده که څوک حاجیان یا عمرې له تللی نو اردو کې د هغه بیان او د هغه یو لویه حلقه ده درس هم کوي، باقاعده درس په حرم مکي کې درس کوي د حدیثو، او هغې سره سره عوامو ته هغه په اردو کې بیان کوي او بیان ډېر مقبول دی، ډېر خلک ورته کښېني. او د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه شیخ الحدیث چې کوم نن سبا نوې شرحه چاپ شوې د الکنز المتواری د هغې محمد مکی دامت برکاتهم د هغې سهرام د هغه په سر ده. عبدالحفیظ مکی رحمت الله علیه او دوی ډېر لوی محنت په هغې کې کړی دی او د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه ته تقاریر یو لویه مجموعه امت ته پیش کړې ده. زما وروڼو هغې فرمایل، زه حکایت کوم د هغه نه، هغې فرمایل چې مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه به کله سعودي ته راغی، زما مینبه به ما سره به ناست و، وی یو ځل د حجر اسود او د رکن یماني په منځ کې زه او مفتی صاحب ناست و. وی مفتی صاحب ما ته وایي چې مکی صاحب الله ته مې ډېر جړل یو وخت کې چې د اسمبلی ممبر شوم، د شپې به پاڅېدم ما به الله ته جړل، ما به وی خدای په کومه ګناه دې نیولې، الله څه جرم مې کړی دی. حضرت مفتی محمود وایي الله څه جرم مې کړی دی، د حدیثو درس مې کو، ترمذي مې خولا مې پرېښود، اسمبلی ته رالم او په ملتان کې د یو لوی جامع خیر المدارس مفتی مې پرېښوده، فتوی مې ورکولی مې پرېښوده او اسمبلی ته رالم. دا څه جرم باندې الله تعالی نیولې، ولې اسمبلی کې ټولې بربنډې ښځې، اسمبلی ته چې کومې ښځې راځي هغه بناو سنګار سره راځي چې انسان کتې ورته نه شي، په داسې انداز او لباس کې اسمبلی ته دا جنکۍ را روانې، د پارلیمنټ او د اسمبلی ممبرانې، ګنې ته به وایي چې د ډرامې یا د فلم شو له روانې دي، په ځان نخرې کوي، اول بیوټي پارلر ته ځي، بیوټي پارلر نه پس اسمبلی ته راځي. حیران وم چې خدای سترګې دې په دغه ښځو باندې لګي، نظر دې په دغه ښځو لګي. مفتی محمود په کوم جرم کې خدای نیولې، حدیث و درس پاتې شو، فتوی پاتې شوې، طالبانو منځ پاتې شو، د علماو منځ پاتې شو، او دې اسمبلی دې ګند ته رالې، الله ته به بې جړل. دا څه شو؟ دا خو داسې دی چې پټکي باندې خلک شرمېږي، دا خو داسې دی چې پټکو والا ته دا جنکۍ ګوري یو بل ته اشارې کوي، اوږدو جامو والا ته دا جنکۍ ګوري یو بل ته اشارې کوي. او چې موږ پاسو تقریر ته او موږ د تقریر نه مخکې مسنونه خطبه وایو، وی مولانا صاحب دا خو د جمعې مونځ نه دی، د جمعې خطبه خو نه چې دلته خطبې راته شروع کړئ، زمونږ په مخ کې په مولیانو په علماو اعتراضونه کېږي. مفتی صاحب وایي الله ته مې جړل، پروردګاره په کوم جرم دې نیولې،
پروردګار په کومه ګناه دي نیولې چې د طالبانو د حدیثو باغچې نه دي اوچت کړم دې سملې ته دې راوستم د لویې مدرسې نه دې اوچت کړم او دې ګن کې دې کېنولم مکې صاحب مفتي صاحب وایي چې ما به جړل الله ته وشوه دا چې د ختم نبوت مسله جوړه شوه د ختم نبوت مسله کې الله پاک په ما دا احسان وکړ چې په اسمبلی او پارلیمنت کې نمائندګي ماته ملو شوه خبرې غور سره وړې د مرو نمائندګي ماته ملو شوه او څومره چې علماو تحریک شروع کړی اندرون او بار هغې وی چې په اسمبلی کې د ختم نبوت نمائندګي به مفتی محمود کوي رحمت الله علیه وکالت د ختم نبوت په اسمبلی او په پارلیمنت کې مفتی محمود رحمت الله علیه کوي ما ته یو سعادت دا ملو شو اسمبلی اجلاس شروع شو اجلاس دوران کې مرزا ناصر راضي د قادیانانو لوی مشر لوی لیډر لوی وکیل د زمانه لوی نماینده هغه اسمبلی کې راځي او ځان سره پڼ کتابونه اشتهارات راوړي او کینی موږ ناست یو او مرزا ناصر د سپیکر صاحب نه اجازت غواړي چې سپیکر صاحب ما ته اجازت راکړه یو څو خبرې کوم او چې مرزا ناصر پاسېد ناشنا تقریر وکړو دغه وخت کې موږ تحریک جمع کړی دی چې قادیانې مرزایان دا د غیر مسلم اقلیت قرار شي دی ځان ته په پاکستان کې مسلمان نه وای د پاکستان آئین دی ته مسلمان نه وای د مسلمان په حیثیت باندې د اوټ استعمال نه کوي د مسلمان په حیث باندې د پارلیمنت د ممبرۍ د ادریدو اهلیت نه لري دا خبره شروع ده مرزا ناصر پاسېد داسې فصیح بلیغ تقریر وکړ او سوی وی سپیکر صاحب د علماء مونږ ته کافر ویلي دي دا پوسټر دا د دیوبندیانو فتوا ده د بریلیانو خلاف چې دیوبندیان وی بریلیان کافر دي دا بل پوسټر بریلیان وی دیوبندیان کافر دا بل پوسټر دیوبندیان وی شیعاګان کافر دا بل پوسټر شیعاګان وی دیوبندیان کافر دا بل پوسټر دیوبندیان وی اهل حدیث کافر دا بل پوسټر اهل حدیث لګي دیوبندی کافر دا خود دی مولیانو کار دقه دی چې دا پلان کې کافر او پلان کې کافر او پلان کې کافر او پلان کې کافر دا ردی پوسټر دا ردی کتابونه چې دی یو بل ته کافر وای د دې خو کار دا دی دی خو خلک کم مسلمانای اسلام نه وښکل ډیر کوي اسلام ته راغوښتل د دوی نشته اسلام نه وښکل د دوی عادت دی دا خو ټول یو بل باندې د کفر فتوی دي نو سپیکر صاحب دوی مونږ ته کافر وای نو دا خو کفر د دوی یو عادت جوړ شوی دی نو مهرباني وکړه د دې فتوا له اهمیت مه ورکوه د دې فتوا ته سنجیده سوچ باندې مه ګوره د دې د فتوی او دا بل خارج کړي سملی ده د ټیبل نه لرکا د خو دې کار دا دی خوب کې فرق کې کافر او په ویښ هم پلان کې کافر یو ته کافر بلبل ته کافر دې فتوی ته اعتبار ورکړي وی داسې تقریر وکړي چې د اسمبلی کې وکیلان هم حیران شو او زموږ چې کوم علما هم حیران شو او د ټولو سترګې په مفتي محمود وي چې دی به څه وایي زه هم حیران یم چې جواب څه ورکړم نماینده زه هم پاڅېدم سپیکر صاحب نه مې اجازت وغوښت ما وی سپیکر صاحب دا مرزا ټیک وی ناصر بالکل ما فتوا ولګوله په بریلیانو چې بریلیان کافر دي ولې به پې ولګوله په دې وجه مې ولګوله چې دې قبرونو ته سجدې کوي او دا صاحب قبر په خپلو امورو کې متصرف ګڼي او دې قبر والا ته دې دا اختیار ملي چې دې ماله فایده م راکولی شي ما ته نقصان هم رسولی شي ما نه نقصان هم دفع کولی شي غیر الله الله سره شریکوي د غیر الله په نوم نظر و نیاز کوي دې وجې نه زموږ علماو د دې خلاف فتوا ولګوله چې دا کافر دي د دوی علما را پاڅېدل دا خبره غور سره وره ګوره دا نن هم دا شی شروع دی په سکول کالج کې دا خبره شروع ده چې دا مړه کفر خو ستاسو عادت دی فتوا خو ستاسو عادت ده بریلیان را پاڅېدل هغې وی چې او تاسو په موږ فتوا لګولې ده تاسو په غلطه یې موږ خو قبرونو سجدو والا نه یو مونږ خو د غیر الله نظر و نیاز والا نه یو غلط وایه تاسو
دا کارونه ممکن نشته او که زمونږ بعضې جاهلان او ناپوهه کوي نو کوي به خو مونږ علما کم از کم د دې نه براعت کوو نه مونږ چاته ویلي چې قبرونو ته سجدې ولګوئ نه مو دا چاته ویلي دي چې د قبرونو نه غوښتنې وکړئ صاحب القبر نه مو دا چاته ویلي دي چې مونږ دا غیر الله په نوم نظر و نیاز کوئ مونږ فتوا ورکړې وه هغوی انکار وکړه چې دا کار مونږ نه کوو د کمې وجې نه چې مونږ فتوا ورکړې وه هغوی د هغې وجوهو نه انکار وکړو مونږ خپله فتوا واپس واخیسته وجوه د کفر نشته بریلیانو په دیوبندیانو باندې د کفر فتوا ورکړه چې دوی خو رسول الله مبارک یو عام انسان ګڼي دوی خو درود شریف نه انکار کوي دوی خو د پیغمبر حیثیت د عام انسان سره برابري لہذا چې څوک د پیغمبر حیثیت عام انسان غوندې ګڼي درود نه څوک انکار کوي کافر دی دیوبندي کافر مونږ پاسېدو چې صاحب غلط وایي مونږ خو رسول الله مبارک عام انسان نه ګڼو مونږ خو سید الانبیاء والمرسلین ګڼو مونږ خو اشرف الانبیاء والمرسلین ګڼو مونږ خو عام انسان نه ګڼو مونږ خو هغه وایو چې بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نور کل واړه صفات دي پر اختیار د خدا منم او درود ته به زه څنګه انکار وکړم صاحب زه خو مانځه کې درود وایم زه خو په منبر خلکو ته درود ښیم هغه چې په ما د څه وجې نه د کفر فتوا لګولې وه د هغې وجوه الکفر نه ما انکار وکړه چې دا څیز ما کې نشته معافي او که څه کشران کشه کړپه کوي دا د هغوی خپل کار دی هغوی خپله فتوا واپس واخیسته بریلی خلاف ما فتوا واپس واغشتا ځکه وجوه الکفر نه هغوی انکار وکړو او د بریلی چې په ما د کفر فتوا لګولې وه هغې وجوه الکفر نه ما انکار وکړو ما خپله فتوا واغشتا میرزا ناصر ته مونږ بلکل کافر ویلي دي قادیانانو ته کافر ویلي دي څه وجې نه ویلي دي دې وجې نه چې زه یم د رسول الله مبارک نه پس د بل پیغمبر راتلی شي نه رسول ده شته او که چا دا ووی چې فلانکي د پیغمبر مبارک نه پس رسول الله مبارک نه پس نبی دی کافر دی دا فتوا مو لګوله دې دې د دې وجوه الکفر نه انکار وکړي سبحان الله دې دې انکار وکړي چې زه خو د رسول الله مبارک محمد مصطفی نه پس بل پیغمبر نه بنم دې دې انکار وکړي چې رسول الله مبارک خاتم النبیین دی او د مرزایت د عقیدې نه دې انکار وکړي وجوه الکفر چې د کوم بیانوم هغې نه دې انکار وکړي زه خپله فتوا واپس علم دا زما روړه دی چې کوم وجوه د کفر په مونږ دي هغې نه انکار او مرزا غلام احمد پیغمبر نه دی دا کافر دی دا مرتد دی او چې څوک هم هغه ته نبي وایي هغه کافر دی مرتد دی دیوبندیان علما چې کوم الزام لګوي مونږ هغې کې نه یو نن راځه راته رغاړو زه زما رورې دوی هغه نه مني دی په خپله خبره ټینګ ولاړ دي بریلي خو ووی چې نه زه دا شی نه کوم دیوبندي خو ووی چې نه د پیغمبر غټ احترام کوم دې دې به هغه خبرې نه انکار وکړي چې کوم وجوه الکفر دي او یا دې ثابته کړي دا وجوه الکفر نه دي دو خبرې اجنګ مفتی صاحب ما وګټه اجنګ مې وګټه ما بیا وی چې الله درس حدیث ته را پاسولم اسمبلی کې د کېنولم ما خو جړل چې طالبانو میان نه روچت شم او د ښځو میاس کې کېناستم او د فتوا بازۍ نه روچت کړم اسمبلی کې الله شکر هغې نه توچت کړم دیله چې د پیغمبر ناموس مې وګټل مفتی صاحب دا خبره کوله چې زه د عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه نه لوی شخصیت نه زه د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نه لوی شخصیت نه زه د علامه جالندري صاحب نه لوی شخصیت نه هغوی تحریک وچلاو هغوی خلک په سړکونو راویستل هغوی قربانۍ ورکړې 10,000 کسان
د رسول الله مبارک په ناموس شهیدان شو. لیکن خبره لکه غور سره وره 10,000 کسان د رسول الله مبارک په ناموس شهیدان شو. لیکن د قادیانیت مسله په آئین کې جو کاتو اس فرق پرې نه و، اس فرق پرې نه و. ولې هغې سره د بار طاقت و د پارلیمنټ دننه طاقت ورسره نه. ما دا تحریک راوچت کو، امی په شا ولاړو، ما دا تحریک راوچت کو، هغوی رانه یخ کړم، ما دا تحریک راوچت کو، د هغوی سپی ومه، ما سره دنم قوت و بارم، یو ماشومم زخمی نشو، مقصد کې کامیاب شم او قادیانه میں مکمل اول نه آخره پورې غیر مسلم اقلیت او کافر قرار کړ. خلق وی مولا اسمبلی له څه لځي څه لځي. ما خو تحریک چلولې زما مشرانو په زرګاو خلق شهیدان شو، خلکو ګټې قربانۍ ورکړې، خو دغه یو مولا چې په اسمبلی کې موجود و هغه کارنامه یې وکړه چې زما سر یې وګټه، زما پټکي یې وګټه، زما دین یې وګټه، زما اسلام یې وګټه. هغه څوک و؟ هغه سرخیل د علمای دیوبند، هغه د علماو نماینده حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه. سیاسی وابستگی او سیاسی خبرونه په تیر شوی الیکشن کې بعض علماء مخالفت کړي د علماء د اسمبلو دتلو او خلکو ته به کولا وې چې مولا ته اسمبلی څه ضرورت دی، دا اسلام آباد ته دي، دا علماء اسلام آباد غواړي، دا علماء اسمبلی غواړي، دا اسلام آباد غواړي، دا موټر غواړي، دا جیپ غواړي، دا کرسی غواړي، دا څه ضرورت دی د علماو اسمبلی ته دتلو. ما هغه وخت سره اعلان کړی سم ویب زه مولا صاحب نن په سینټ کې د رسول الله مبارک د ناموس د خطرې بل پیش شوی دی. تاسو ته پته شته نن سینټ کونسل کې ستاسو موجوده حکومت یو بل پیش کړی دی چې څه دي هغه کې دا دي چې که چا د پیغمبر د ناموس خلاف ورزي وکړه هتک وکړه او دا یو سړی لاړ د هغه خلاف عدالت ته چې دا سړی کافر دی د رسول الله مبارک ناموس ته تیری والے دی نو که دا کیس وګټه خو ډېره ښه ده هر سړی به پانسي کېږي ولې د پیغمبر ناموس ته تیری والے دی خو که دا کیس د په عدالت کې ثابت نه کړی شو مودی به پانسي کېږي. تاسو ودی ستا پلار ستا مخکې مړ شو تا نن پورې هغه پلار په عدالت کې وګټه ثابت دی که نه؟ ستا د جیب نه غلا وشوه غل دې رنګ یې هات گرفتار کو جج له دې بوته رښتیا ووایه تا خپل کیس تر ننه پورې ګټلی دی تا ثابت کړی دی ستا نه کور نیولی شوی دی ستا نه پټي نیولی شوی دی ستا نه جایداد نیولی شوی دی عدالت کې کیس چلیږي نیکه کیس شروع کړی دی نو وسیله هغه نه یې رسېدلی عدالت کې به ثابتۍ څوک او عدالت ته چې د امریکې او د برطانیې یو ټیلیفون راشي چې ګورې نه نو زه به وایم چې وروره د خو د پیغمبر د ناموس هتک کړی دی خو عدالت ته پرې نشم تللی ولې که عدالت ته ځم نو دا کیس خو زه په عدالت کې نشم ثابتولی نو ما ته سزای موت دی نو کار مې سره چې عدالت ته ځم او که بار د هغه خلاف ایکشن اخلم نو بیا به زما حال د هغې خلکو په شان دي چې ستاسو مردان کې نن په هغې باندې فایرونه درج دي نو بار هم ایکشن نشم اخیستی عدالت ته هم نشم تللی نو خدای پیشه رسول پیشه او د هغه زولی پیشه نن دا کیس ټیبل دی په سینټ کې خو چې کیس سین ټیبل شو په سینټ کې نو د ختم نبوت کارکنانو ځای په دې چغې کړې میدان ته ووتل چې نه منو نه منو نه منو نو هغې په فلحال لا خپې ښودې ده ای مولا چې تا وې چې اسمبلی ته د علماو د تلو څه ضرورت دی نن چې په اسمبلی کې د پیغمبر په ناموس څومره حملې کېږي چورلټ پکې سته ایسه ده ایسه ده ویسه ده
مفتی صاحب لاړ مدینه شریفه ته ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله فرمایي دا هغه وخت چې په اسمبلی کې د رسول الله مبارک عزت وګټل شو موږ ډېر خوشاله شو مفتی صاحب استقبال مو کو مفتی صاحب راغی سلام یې وکړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ ساعت ودرېد بیا د حضرت ابوبکر صدیق سلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سلام باروت چې ووت واپس باب السلام لراغی بیا وردن نشو وایي مفتی صاحب تاسو خو یو ځل سلام وکړه بیا ورځئ وایي هغه ما خپل سلام وکړ مسنون رالم رسول الله مبارک ته اوس دوباره بل سله ورځم حضرت سله ورځئ الله اکبر ستا مقدمه دا خلک لړاوئ ستا نمایندګي دا خلک کوي سله ورځئ دی له ورځم چې اوس رسول الله مبارک ته یو خوشخبري اورم چې د الله رسوله د پاکستان مسلمان ستا ناموس ګټلی دی مبارک دې شه خپل سلام وختي پیش کرالم د پاکستان استاد غلامان او استاد عاشقانو سلام عرض کا او خوش خبری در کوم چې په پارلیمنت کې نن د پاکستان عوام او علما او استاد ناموس ګټلې دي زمارونو یاد وساته یو باغ کې یو زمیدار وکړي او پاغه مهنت وکړي خواري پیو کې او بخوري وکي او دا باغ کامیاب شي او بیا څوک راځي هغه باغ را لتالان کوي زه به څه کومه چې هغه به وام که به نه وه ټپوسان راځي زما د باغ میوه خوري ټکارغان راځي زما باغ خرابوي وروره ټیم خو به خامخا ډنګوم چې ټپوس وتښتي خط ناخس په ګولي ده به ډزم کوم چې کارغه وتښتي دا چې تاسو په کوم مقصد نن راغونی دا باغچه د رسول الله مبارک د صحابو په وینو سیراب ده دا د تابعینو او تر اوسه پورې د مسلمانانو په وینو دا باغچه سیراب ده تپوس به راځي او زه به غلی ورته ناست یم مفتی محمود باغچه لګولې د ټپوس په راځي زه به ورته غلی ناست وم یاد دې ولري د پیغمبر د ناموس دشمنان چې مونږ بنګړي نه دی اچولی زمونږ لاسونو کې بنګړي نشته دا یاد وساتئ مونږ بنګړي نه دی اچولی زمونږ په سرونو دا پټکې مونږ کفن په سر کړی دی کفن مونږ ځان سره ګرځو کفن ځان سره ګرځو او د رسول الله مبارک د ناموس نه اهل پارلیمنت ته موجوده حکومت ته او د هغې تالي سټو ته ستاسو په وساطت اعلان کوم چې خدای لپاره د رسول الله مبارک د ناموس ته حتی که نه قلار شئ او که قلار نه شوې نو ستاسو به هغه انجامي چې ستاسو لاش به م انشاءالله پاکستان کې الله نه پرېږدي زمارو خلاصه دا ده تاسو ته مبارکباد دی زه خو مې ډېرې زیاتې خبرې غوښتې باباجي صاحب دامت برکاتهم تشریف فرما دی چونکې زما هلته دارالعلوم حقانیه کې دی نه پس پیرډ دی هغې له اراده مې لرله دا هم بې ادبي وکړله خو ستاسو په دې دومره لوی اجتماع تاسو ته هم شکریه ادا کوم او ځان بلکل تیار او تابعدار ساتئ د ژبې اواز الحمدلله زمونږ شته د لوډ سپیکر اواز زمونږ شته او که زمونږ په اسمبلی کې 15 کسه دی او که شپږ دی او که اته دي خو غم یې مه کوئ انشاءالله یو قسم چې په اسمبلی کې زمونږ موجود وي نو د اسمبلی د حال نه به خبرېږي زمونږ نمایندګي به کوي رسول الله مبارک ته الله تاج ور په سر کړی دی رسول الله مبارک ته حضرت جبریل تاج په سر کړی دی دا لغړ هغه تاج نشي کوزولی انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نعرہ تکبیر.